پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې سیاتیکم اقوام یطلبون العلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی داسې قومونه به په تاسو پسې راځي چې علم به یې زده کوي. څه به یې زده کوي؟ علم. د طالب العلم دا ګوره ډېر لوی ښکلی لقب دی، ډېر ښکلی نوم دی. الله دې زموږ مرګه پورې دې الله موږ طلبة العلم ساتي، د علم یې زده کوونکي. فإذا رأيتموهم فقولوا لهم، نو که دغه خلک تاسو پسې راغلي نو دا به ورته ووایي مرحبا بوصیة رسول الله صلی الله علیه وسلم، پخیر علی پخیر علی ای هغه خلکو چې پیغمبر ستاسو باره کې وصیت کړی دی چې دوی سره به ښه کوئ. وقنوهم، وقنوهم مطلب دی علموهم، علم به ورته وښایئ. دا حدیث امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی او بیا سلف صالحینو په دې وصیت باندې عمل کړی دی چې کله به طالبان رالو د دین سم اکرام به یې کوو. یو سړی زموږ زمانه کې دی شتي تب څه وایي د دین د طالبانو اکرام کیږي که نه کیږي؟ کیږي. بلکې جامعاتو والا پوسټرې چاپ کوي، مدرسو والا غریبانان پوسټرې چاپ کوي، ډوډۍ په مونږه، د خوراک انتظام مونږ کړی، د اوسېدو ځای پکې شتي، او چې ورشي او دلته راشي او دا ستا کمره او دلته به اوسېږي او ټول ورته خوشحاله، بیا خصوصا دا ملکونه چې مالداره دي دلته چې ورشي په جامعاتو کې او په مدرسو کې الټه به دله تنخواه هم درکوي، الټه تنخواه ورکوي. دا پیسې ستا شوې، دا ستا خرچه ده. ته به هلته سبق هم ووایې، هلته به اوسېږي هم، کتابونه هم هغه درکوي، ډاکټر دې هم په هغوی باندې، پاسپورټ دې هم په هغوی باندې، ویزه دې هم په هغوی باندې، هر څه دې په هغوی باندې، الټه به دله تنخواه هم درکوي. او بل چې څه وخته پورې سبق ووایي، لکه دا جامع اسلامیه چې ده په مدینه کې او دلته جامع امام چې کوم دی، دنیا کې که اجنبیان شتي، څه وخته پورې چې سبق ووایي بیا ورته ووایي ښځه راولي، ښځه به دله راولي، واړه به دله راولي، د هغوی ویزه، د هغوی دپاره کور، د هغه خرچه اب هم کوي، خو ته موږ سره سبق ووایه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی دی چې کله دا دین د طالبان راشي د دوی به ډېر اکرام کوئ، د دوی به ډېر خیال ساتئ. هم په معاشره کې ډېر داسې دي چې هغه دین د طالبانو ته په سپک نظر ګوري. نو غریب به ګرځي په وظیفو پسې او ده ته چې ووایي دی به په کور کې سوړ انګوری کوي یا وله ورکړي سره د دې چې خبرې به ورته واورې او یا وله د سره څه ورنه کړي. نو د دین د طالبانو قدر او احترام کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دین طالبان پراته وو که نه، خصوصا کوم ځای کې اصحاب صفه، هلته د غریبان صحابه کرام به پراته وو، دین یې زده کول د غریبانو د مالدارانو به څه چل کوو، د هغوی خیال به یې ساتو، خوراک به یې راوړو، د هغوی د کپړې جامې تپوس به یې کوو. زما مقصد دلته صرف دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دین طالبان به راځي نو تاسو به یې قدر او احترام وکړئ. نو دین طالبان الحمدلله وخت په وخت راغلي دي او په مدرسو کې، په جوماتونو کې، په جامعاتو کې، په یونیورسټیانو کې هغوی ته موقع ورکړی شوي دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وصیت باندې دیندارو خلکو الحمدلله عمل کړی دی، زه د بېدینو خبره نه کوم. نو دا نښه هم ښکاره شوې. الله اکبر. بیا یو ناشنا خبره ته کوم مخې ته راغله. خطیب بغدادي رحمه الله یو کتاب لیکلی دی شرف اصحاب الحدیث، د اهل حدیثو او د حدیثونو والو عزت. دقه د ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي که نه چې زما نه بعد چې تاسو باندې کوم وخت را روان دی دین زده کولو والا به راځي، نو تاسو به یې څه کوئ؟ قدر به یې کوئ او دین به ورته ښایي. په دې باندې هغوی عمل کړی و. نو کله چې به په ابو سعید الخدري رضی الله عنه پسې د دین شاګردان رالو، روایت موجود دی، نو هغه به د هغوی ډېر اکرام کوو، بیا به یې ورته وایي علم یې زده کوي زموږ نه، علم یې زده کوي او ډېر ښه یې زده کوي. ولې؟ وی انتم اهل الحدیث بعدنا، زموږ نه بعد به اهل حدیث ګورې تاسو یې. بس داسې ځان ګرم ګرم کړي، د اهل حدیث ټکی شتي موږ سره پروت دی کتاب،
که چا بیا هم شک نو را دي شي مکتبه کې راځي کتاب پروت دی چې ورته وښایو انتم اهل الحديث بعدنا موږ اوس اهل حدیث یو د دې زمانې علیه صحابه کرام هلته اهل حدیث وو زموږ نه بعد بیا ګوره اهل حدیث تاسو یې صحیح عقیده به تاسو ښایي صحیح منهج به تاسو ښایي د دین طالبانو نو دین ګورې زموږ نه ښه پوره پوره یې زده کوي